نو ای محمده ته د الله د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي. یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی ونه مومي چې خدای تا ته درلیږلی دی. نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهیږه چې الله د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. که دوی د خدای له قانون څخه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. ای مؤمنانو، یهودیان او عیسایان خپل ملګري منیسئ. دوی په خپلو منځو کې سره ملګري دي او کله تاسې نه څوک هغوی خپل ملګري نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپلې لارښوونې څخه بې برخې کوي. ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي. وایي موږ بیریږو چې چیرې موږ په کوم غم اخته نه شو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوڅ بری در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې موږ له تاسې سره یو؟ د هغوی ټول عملونه به بېځایه یعنې ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. ای مؤمنانو، کله تاسې نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وعدې وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لار کې به جد و جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي. دا د الله فضل دی چاته چې خوښه شي ور په برخه کوي. الله د پراخه وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. ستاسې ملګري خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله په وړاندې سر ټیټونکي دي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګري نیسي هغه ته دې څرګنده وي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده. ای مؤمنانو، له تاسې نه د مخکنیو اهل کتابو کومو خلکو چې ستاسې دین د ټوکو او ساتیرۍ مورد ګرځولی دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګري منیسئ. له الله نه وویریږئ که مؤمنان یاست. کله چې تاسې د لمانځه لپاره ندا کوئ نو هغوی ورپورې ملنډې وهي او لوبې ورسره کوي. د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري. دوی ته ووایه ای اهل کتابو، تاسې چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسې نه زیاتره خلک فاسقان دي. بیا ووایه آیا زه هغه خلک دروښه یم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی. هغه کسان چې الله ورباندې لعنت کړی او غضب یې ورباندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ. د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنې سمې لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي. کله چې دوی تاسې ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی، حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. ته ګورې چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه، ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري. ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي. ولی د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي. په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. یهودیان وایي د الله لاس تړل شوی دی، وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي. د الله لاسونه آزاد دي، څنګه چې خوښه شي لګښت کوي.
حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي که د دې سرغړونې په ځای دغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویرېدو کړنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای کاشکې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړي وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډیر بدعمله دي ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي په صراحت سره ووایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لرئ تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړی شوي دي دا فرمان به چې پر تا نازل کړی شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه مسلمان وي که یهودي صابي وي او که عیسایي هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان موږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډیر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي او له ځانه سره یې دا انګېرلې ده چې څه فتنه راولاړه نه شي له دې امله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بښنه نه غواړي الله ډیر بښونکی او رحم کوونکی دی مسیح بن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه و له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي دوی ته ووایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې په داسې حال کې چې د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی خو یوازې الله دی ووایه ای اهل کتابو په خپل دین کې افراط مه کوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مه کوئ چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل له بني اسرائیلو څخه چې کوم خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه
نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. که په رښتیا سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو، نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي، او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته.